د کابل ښار د 18مې او 4مې ناحیې د ګڼې ګوڼې د کمولو او ښاري نظم د راوستلو په موخه د کابل د بادام باغ سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې یاد سړک 3209 اتیا متره اوږدوالی او له 20 نیولې بیا په ځینو ځایونو کې تر 10 مترو سور لري چې د نادریې لیسې له سیمې نیولې بیا د سرای شمالي سیمې پورې غځیږي. لکه څنګه چې زموږ تاسو هیوادوال پوهیږي الحمدلله د بادام باغ د سړک کار شروع شوی ده. دا سړک مشخصا د لیسې نادریې څخه مخ پر سرای شمالي باندې ځي او تقریبا 3209 اتیا متره دی چې مطلقاً پر دې باندې په حدود د 200 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د دې عرض هم په ځینو ځایو کې 10 متره او په ځینو ځایو کې 20 متره دی چې دا زموږ تاسو د یو لوی پروژو څخه دی چې کولی شي دا پروژه په کابل ښار کې خصوصا په 18 او په 4 ناحیې کې مطلقاً د بیروبار سړک هم کړي. بلخوا کابل ښاریان او د یاد سیمې اوسیدونکي وایي چې د یاد سړک خرابوالي خلکو ته په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې وې. دا سړک چې خراب و د سیمې ټول اوسیدونکي ورسره په ستونزو کې وو. خلکو ته یې په بېلابېلو برخو کې ګڼې ستونزې پیښې کړې وې. یو بیړنی کار او یا هم ناروغ دی پر وخت روغتون ته نه رسېده. موټرونه به هر وخت دې لارې له امله خراب وو. د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. دوی نشي کولای چې هر ځل موټر جوړ کړي. موږ په کابل ښار کې د سړکونو له امله ډېرې ستونزې لیدلې دي. به خاطر خرابي سړک دیدم. خو اوس ښاریان او د سیمې اوسیدونکي د یاد سړک جوړېدو ته خوښ دي. دوی زیاتوي چې په تیر کې به په دغه سیمه کې ګڼې ستونزې وي خو اوس د سړک په جوړېدو سره به ټولې ستونزې هوارې شي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ډول رغنیزو پروژو ته نور هم دوام ورکړي. دا ډېر ښه کار دی چې امارت اسلامي دې شیانو ته فکر دی او بل لکه کله چې سړک خراب وي مریضانو بیروبارو دا شیان ډېر مشکلات کوي که نه لکه خلک نشي کولی چې اسوده لاړ شي یو ځای ته سفر وکړي او بل خلکو ته د کار زمینه مساعده کړې ده لکه ماشینریانې په کار کوي مزدوران دي نور خلک دي دوکانداران دلته راوړي ساعت تېري همداسې هوټل والاو لکه دا کارونه ټول وابسته دي یو بل سره او دا اقتصاد باندې ډېر ښه تاثیر کوي او د افغانستان لکه اقتصاد ډېر پیاوړی کوي. دا ډېر نیک کار دی. خدای دې خیر ورکړي. دا یو ښه پریکړه او د هیواد آبادي ده. موږ ټول له دې کاره خوشحاله کیږو. د دې سیمې د خلکو په ټوله کې د کابل ښاریانو لپاره ښه زیری دی. موټر به پر وخت پیدا کیږي. حکومت دې هڅه وکړي چې په ټول هیواد کې دغسې آبادۍ ترسره کړي او ټول سړکونه دې جوړ کړي. موږ ورته خوشحاله کیږو. یاد سړک ته د کابل ښاروالۍ له داخلي بودیجې شاوخوا 200 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي چې په شاوخوا یو کال کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.